د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. بیا نو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ، یو په منځ نیم شوی سوره نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ته او تله رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره تله رنګول زده کوو. دا خو تله راته ښکاري. ډېره ډولي. زما خیال دی چې د زرګرانو تله ده. په هر صورت راځئ چې رنګولو باندې شروع وکړو. اول د پازې نه ګورئ دا قبضه یا شاین چې ورته وایي که نه، دغه ځای به تور کړو. دغسې. ښه، اوس به یې نو دا لرګی چې په دې منځ کې کوږ شوی که نه، دته به نو لږ شانتې ګلسرشویي پېژنئ، په هغې چې خلک سر وینځي که نه، د هغې رنګ همدغسې دی. لږ احتیاط کوئ چې د لرګي د خطونو نه ونه وځئ. راځئ دې منځ برخې ته. ډېر ښه، لږ احتیاط. ګورئ اسان کار دی که نه. آفرین، دغه برخه بس. ښه، پاته چې شی شو، زه یمه چې زما نه خو دا برخه یې روه دقسې. ښه، اوس به نو تارونو له راشو. تارونو ته به هم تور رنګ ورکو. د یو، د دوه او دایم دریم تار. ګورئ، ښه، را به شو دې بلې برخې ته. دې ته به هم تور رنګ ورکو. دغسې. او دا تار او وروستیا تار. ښه، اوس به نو راشو د پلو یا د کاسو منځ ته. کوم رنګ ورکو؟ زه وایم چې لږ شانتې خړ. راځه نو د وسپنې رنګ. دغسې. دا بله پله همدقسې رنګ ورکوو. داسې. بس وشو. ښه، را به شو د پلو شاګانې به رنګ کو. کوم رنګ؟ نارنجي. دا نه ولې؟ دا په دې خاطر چې دا د زرګرانو تله ده، ځکه یې داسې ډولي ساتلې ده. دغسې. په دې باندې زر تلي، ځکه یې ډولي رنګ کړې ده. دغسې. دې بلې پلې ته. دا خو څه د کچالانو تله نه ده، دا د زرګرانو تله ده چې زر پې تلي، ځکه نو ښایسته ده. دغسې. تېره ښکاره که؟ واو، دا څومره ښکلې تله شوه. ماما، هی ماما، د یو 2 روپو خطوطان راله وتله. تله رنګول دې زده کړل. اوس د ته تورې رنګوو. دا ټکي ټکي ته تورې لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د ته توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د ته توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د ته توري ته ت هم وایي.
له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.